فخر افغان باچا خان او خان عبدالولي خان د برسۍ په مناسبت باندې عوامي نېشنل پارټۍ د یو کانفرنس تابع کړې ده. دا کانفرنس به په 8 او 9 فروری باندې وي جنا کنونشن سنټر کې اسلام آباد کې. دې ته به د عوامي نېشنل پارټۍ خو ټول قیادت به راځي، مرکزی او صوبایي، بلکې د پاکستان ټولو صوبو کې چې څومره قیادت ده دا به ټول راځي او کارکنان به هم راځي. بیا د دې نه علاوه د نورو پارټۍ مشران به هم راځي او په دې کې به خبرې هم کوي او د باچا خان او د ولی خان چې کوم سیاست دی او کوم ټول ژوند دی او د دوی چې کومه مبارزه ده په دې باندې خبرې به کېږي. د دې نه علاوه داسې دې ځل شوي دي چې کوم هغه پوهان دي چې د خلکو ورته اکسس هم نشته، مطلب ډېر ښه یو قسم د دوی د ډېر ښه کردار دی او د سماج دپاره د په اکیډیمیا کې دي، جرنالیست دي، نور خلک دي، د سیول سوسایټۍ خلک دي، سیول سماج خلک دي، دا به ټول پکې وي، د دې ټولو ګډون به وي پکې، دا به خبرې هم کوي. نو دې ځل پکې د انټرسټینګ خبره دا ده، د خوند خبره دا ده چې دا ټول چې څوره قیادت دی دا به هر سړي ته هر ځای کې اویلیبل وي، په هر ځای کې به ورسره خبرې کولی شي، دې سره به خپل سوالونه دې مخې ته کېښودلی شي. د دې نه علاوه په دې کانفرنس کې دننه به خپل هر سړی خپله وینا کولی شي، خپل سوال به کېښودلی شي، خپل کمنټ به کولی شي. نو تاسو ته خواست دی چې دې کانفرنس ته راشئ. ګوره یو خو دلته په دې پاکستان کې چې څومره سیاسي خلک دي کوشش کوي چې د خلکو سره څه ښه وکړي، دې ته څه لار ښه جوړه کړي. نو اکثر که تاسو لیدلي وي داسې خلک بې لارې شوي دي، مثلا لار نه ورته پیدا کېږي، حالات مشکل دي او لار نه ورته پیدا کېږي. نو تېر ځل هم داسې شوي وو، په دا پوره کال کې موږ ولیدل چې داسې وشول چې خلک بیا اوس ځي د باچا خان په سیاست، په مبارزه، په ژوند باندې غور کوي، د دې نه لارې را پیدا کوي، د دې نه د سکون لارې پیدا کوي. بیا د ولی خان سیاست ګوري، بیا د ولی خان په سیاست باندې بحث کوي، د دې نه لارې پیدا کوي. ځکه چې د باچا خان او د ولی خان یا د عوامي نېشنل پارټۍ یا د پښتنو چې کوم سیاست دی دا د ولس سیاست دی. نو دلته په پاکستان کې ډېره زیاته کاڅالي ده د ولس سیاست. نو چې چېرته ولس سیاست نه وي نو ولس کې هغه شانته ښېګړې نشته، هغه ولس ځان نه ویني په دې سیسټم کې. نو د اوس چې چېرته ولس سیاست چا کړی وي د دې نه خلک خپلې لارې پیدا کوي، خپل سیاسي مبارزه ته توان ورکوي. نو تاسو ته درخواست دی چې راشئ، مونږ خو کارډونه هم چاپ کړي دي، هر سړي ته ورځو، سیاسي ګوندونو ته هر کس ته ځان رسوو چې هلته دعوت ورکو، شخصي ورشو دعوت ورکو. او تاسو ته زه د ویډیو د لارې دا پیغام درکوم چې تاسو راشئ، په دې کانفرنس کې شامل شئ او